له خصوصي طبي انسټیټیوټونو له فارغو محصلینو یادازمینه د عامه روغتیا وزارت څخه د راغلي هیئت په شتون کې پیل شوه. په پیلیزو مراسمو کې خوست والي محمد نبی عمري د طب برخه د انساني ژوند په برخه کې خورا مهمه وبلله او محصلین لا زده کړو ته وهڅول. ان شاء الله ټول به کامیابیږي، ټول زړه والا تنه وظیفه او کار پیدا کوي. تاسو هغه خلک او هغه خلک به جوړیږئ چې د انسانانو ژوند به ساتئ، د انسانانو ژوند ته به خوښي ورکوئ. الله تعالی فرمایي من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. چا چې یو نفس د مرګ نه وژغورلو، د مرګ نه څوک نشي ژغورلی، په عادي اسباب او وسایلو باندې عقیده زموږ په الله باندې ده، خو اسباب په کار باندې اچوو. هغه اسباب کله نه کله نتیجه ورکوي. یو انسان د مریض د خدای نه خواسته کینسر دی، بل تکلیف لري، زړه تکلیف لري، کورونا دی، بل مشکل لري، ستا په سبب باندې الله تعالی هغې ته صحت ورکړو. په دغه امتحان کې به 1900 کسون ګډون کی چې 1200 به زنانه خواندې وي او 1200 به مردانه ورونه وي. او دغه امتحان چې دی انشاءالله العزیز که شفاف کو او هغه د قبول حیات او د ساتامې د چا درلون دی که په منظم ډول خوستی کیږي. د محصلین کومې غوښتنې چې وي چې هر کله باید امتحان وخوستی شي، یک ساتامې ریاست بو انشاءالله العزیز د مرکزی دولت څخه بار غوښتنې کو ترڅو هر کله په دغه ځای کې امتحان وخوستی شي. ټاکل شوي د یاد څو ورځنۍ ازموینې په لړ کې له 2790 نارینه او ښځینه فارغ شوي محصلینو ازموینه واخیستل شي. محصلین د ازموینو په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. د کوم فارغ محصلین چې دي، موږ محصلین فارغ شوي دي، هغو ته په دولتي شفاخانو کې د کار زمینه غواړو چې کار زمینه سازي ورته وشي. او هغه برحال محصلین چې اوس موږ په انسټیټیوټونو کې درس وایي، هغو ته په دولتي شفاخانو کې د عملي کار زمینه سازي غواړو چې هغو ته د عملي کار زمینه سازي وشي. غوښتنه مې دغه د دولت د چارواکو څخه چې زموږ لپاره د عملي کار زمینه مساعده کړي ترڅو دغه فارغ کسان چې کوم دي په راتلونکي کې د دې کړیدلي هیواد او د ولس خدمتګاران وګرځي. له ګډونوالیو لږ تر لږه 1200 نجونې دي. وایي اسلامي امارت دې ورته د دندو په برخه کې زمینه برابره کړي. د دې لپاره چې موږ یعنی دولتي اجنبي مو نه ورکړي، نو موږ د اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کال کې یو ځلې باید د ایگزیټ امتحان آماده کې ونیسي ترڅو موږ وکړی شو په دولتي شفاخانو کې. دا چې مو په قدري شفاخانه کې امتحان ورکړه، انتر دې چې ټوله پارچه مې څخه وه کتلی شي، هر څه انټرویو ته کامیابه شوی وم. خو د دې په اساس چې میګ دا امتحان نه و ورکړی، میګ اسناد نه وي ارزیابي شوي، میګ ناکومې پاتې شوي. نو د دوی څخه مې هیله دا دوی چې میګ ته دغه امتحان کال په کال کړي، او بل دا چې میګ ته د کار زمینه برابره کړي. د خصوصي نیمه لوړ زده کړو فارغو نجونو او هلکانو د اسنادو ارزیابۍ یاد ازموینه به راتلونکي 3 نورې ورځې هم دوام ولري.